سر خو خان عبدالغفار خان هم تا واخیستلو موږ روانه پر دا کوېسچن و چې هغه نان وایلنس سټرګل کړي دي، مطلب هغه تشدد په حواله سره دغه بالکل زیرو ټالرنس پالیسي والا. لیکن دا اوس وخت کم ینګ دا کم جنریشن دی جنزي چې د کم ورته وایي دا یو جارحانه انداز لري. نو دا ان پی به اوس څنګه دغه کنورټ کړي د باچا خان چې کومه فلسفه د نان وایلنس والا هغه به څنګه د نوجوان نسل ته راولي؟ زه خو یم چې هغه وخت کې چې کوم باچا خان کم تحریک چلولی وه او بیا زموږ پښتانه خو ړومبی چې کوم دی هغه ټوپک رالي پوه شې هغې نه پس خبره کوي. خو باچا خان په هغه وخت کې چې چا سوچ نه و چا په ذهن کې نه وه چې هغه داسې دي شو. هغه وخت کې چې کوم دی باچا خان چې کوم دی هغه د عدم تشدد خبره کړې وه. هغه شکر الحمدلله هغه وخت کې کامیاب وه. ما ته انشاءالله امید دی چې اوس هم چې کوم دی موږ د باچا خان چې کوم فلسفه ده او د هغه چې موږ مخکې بوځو نو هغې به خو بیا یو ځای کې زما رهبر تحریک خان عبدالولي خان دام ویلي وه چې یو ځای کې ستاسو چې کوم دی هغه په هغې چې نه کېږي عدم تشدد دلته هغه مخ نه وي نو هغه په څوک باندې چې کوم دی هغه هم کولی شي. موږ دپاره شکر الحمدلله د باچا خان فلسفه موجوده ده او د رهبر تحریک خان عبدالولي خان خبر هم زموږ په ذهن کې ده. اچھا نو تاسو خو باندې ډېر عمل کواسته، تاسو د څوک هغه باندې عمل کواستی؟ دا د وخت په مناسبت باندې چې کوم دی ګورو موږ کوشش خدا دی چې موږ داسې هغه نه کړو خو چې مجبور شي چې پتا په سر باندې راشي. ول چې نن سبا یو داسې سیاسي جماعت چې کوم دی هغه 14 کالو نه په خیبر پختونخوا کې د هغې حکومت دی او هغې زموږ د کلچر ثقافت روایت تاریخ د مشر کشر د اجرې د هغې سیستم هغې ختم کړی دی. هغې کې دا هغه نشته چې دا مشر څه دی کشر څه دی نو څه داسې سچویشن راشي او تاسو مخامخ شي نو ته خو به دا نه شي ویلی چې ته ماله ما سره بدتمیزي وکړه. نو د هغې دفاع لپاره چې کوم دی موږ خپل هغه ځان سره د ولي خان هغه هم ذهن کې ساتو. سر په هغه خبره خو باید کې راځو. دومه خبره دا ده چې نیشنلزم یو کاز دی، خان عبدالولي خان او عبدالصمد خان اچکزي دا دواړه پر یو پښتونولي کاز باندې کار کولو. نو چې کله دا دواړه جلا سولو د دوی جلا لرې سولې او بیا بعد کې دغه نیشنل پارټۍ چې وه دا بیا په نورو ګوندونو کې ځله تقسیم سوله، انډیم لو نور د اس ملګري سره لاړل. اصل خبره دا ده چې که د دوه ګردو نشنلیست پارټیانو کاز یو دی، د دغو یو کاز دی چې پښتون لپاره خدمت کول او دا کام هغه کم ټریډیشنز ویلیوز نارمز دا بحال کول. لیکن دا بیا جدا جدا ولې دي دا په کومه خبره د دوی پر یوه ځای تګ نه سره کېږي، همیشه دا د تقسیم شکار دي. داسې ده چې ډېر ښکلې تا خبره وکړه چې په کار خو دا دی چې موږ ټول پښتانه چې کوم دی په یو پلیټ فارم باندې اوس ته زما ذاتي دا هغه ده چې دا ولې چې موږ وایو عوامي نیشنل پارټي دا خو نیشنل پارټي ده نو لکه دا خو په پوره پاکستان کې په پوره دنیا کې چې کوم دی د دې خپل هغه دی. موږ شکر الحمدلله اوس دې وخت کې د چترال نم یو ایم پی اے ده نو دا خو خبره دا ده چې موږ ته په دې باندې لګونې نظرثاني چې کوم دی هغه به کول پکار وي چې اوس ولې چې په پنجاب کې موږ به د پنجابیانو ولې چې دلته خو پښتون دونه نه دی څونه د بلې ژبې هغه دی نو موږ به د هغې احترام ساتو. او بل پکار دا ده چې موږ ټول چې کوم دی ایز ا سټیټ چې کوم دی هغه موږ ته پکار دی. نو ستاسو له دا کوم ګوندونو چې ما نومونه واخیستل له ده سره ستاسو نظریاتي اختلاف شته؟ نه زه خو دا خو لکه سوشل میډیا دور دی نو داسې خبرې دي د صمد خان خپل یو اهمیت دی د هغه چې کوم دی د جمهوریت دپاره بیا زموږ د مشرانو سره یو ښه تعلق دی. محمود خان اچکزی صاحب چې کوم دی ډېر ښه ماشاءالله خپل هغه باندې لګیا دی خو لکه دا خو خپل اکټیو کردار ادا کوي. ټیک د موږ د بلوچستان حد باندې زموږ د هغې سره اختلاف هم شته خو یو د مشر حیثیت باندې او یو د پارټۍ زموږ سره زور تعلق په هغې باندې کوم دی. نظریات خو دا سړي خپل دی، زما خپل نظریات دي، د محمود خان اچکزي خپل اختلافات دي خو لکه دا موږ په سوشل میډیا باندې چې نن سبا چې یو ټرند روان دی دا ښه خبره نه ده. موږ پښتون چې کوم دی په دې باندې کمزوري کېږو او زموږ د پښتنو چې کوم دی دې کې ویکنس چې کوم دی هغه نور خلک دې نه اوچته کېږي. لیکن موږ چې یو نظر ته وګورو د پښتون چې کومه مسلې دي هغه بنیادي دوې درې مسلې دي.
هغه تاسو زمو ژورو لداس زمو ژورو لتاسو په خیبر پښتونخوا کې چې کوم د نېشنلست ګوندونه دي هغه هم د یو نظریه ده لیکن د عام پښتون د عام ولس د یو غریب کس چې هغه لدی ز ډیر متاثر دی دا هغه وینا دا هغه سوال سبب بیا هم دا دی چې آیا زه په دونی مشکلات کې يم د دوه ګردو یو نریټیو یو دی مطلب ګول یو دی د پښتون لپاره لیکن هغه په دا سختو مشکلات کې هم پر یو پیج نه دی دا د یو پیج راته څل نه کیږي دا تاسو پر یو پیج ولې نه سره تلای یو ټیم هم تاسو نه سره غي نه دا ډېر ښه خبره ده په یو پیج باندې زموږ مشران هم تېر شوي دي خو دې کې اوس زموږ محمود خان اچکزي صاحب چې کوم دی هغه دې وخت کې تاسو پته چې هغه د پی ټی آی چې کوم دی هغه چیرمین هم دی بیا زموږ خپل یو پارټي ده موږ خپل یو هغه لرو نظریه لرو خپل یو مشر لرو خپل یو هغه دی نو دې کې سیاسي اختلافات خدا خو ځکه د جمهوریت حسن دی ټیک شو هغه دام غټه خبره ده چې د پی ټی آی والا چې کوم دی هغه محمود خان چې ایکسپټ کړو محمود خان چې کوم دی چې کوم دا هغه په باره کې کم تاثرات هوا دې کې ما خیال دی وخت په مناسب باندې چلے د چې کوم دی هغه پکار دی